یو مختصر غزل به ووایم د آرمي پبلک سکول دې واقع هر حساس سړی چې کوم دی جوړولی دی دغسې تاسو هم ټول حساس یې زما خیال کېږي تاسو مونږ یې ټول جوړولي د هغې وارداتو نه زه ډېر زیات دغه وم خفه وم نو په دغې تاثر کې مې غزلنما څه شعرونه لیکلي راز صاحب تاسو مشرانو توجه به غواړم چې یو خوا مې کلي کې په غرونو باندې ډزې کېږي یو خوا مې کلي چې په غرونو باندې ډزې کېږي بل خوا مې ښار کې په سکولونو باندې ډزې کېږي ستاسو د کور په دیوالونو چراغان وي همیش ستاسو د کور په دیوالونو چراغان وي همیش زمونږ د کور په دیوالونو باندې ډزې کېږي ډېر ښه کابل شعر بیا وایه ستاسو د کور په دیوالونو چراغان وي همیش زمونږ د کور په دیوالونو باندې ډزې کېږي کابل د بره نه ګویا شو پېښور ته وایي کابل د بره نه ګویا شو پېښور ته وایي او ولې زمونږ په تصویرونو باندې ډزې کېږي ډېر ښه دا شعر بیا وایه کابل د بره نه ګویا شو پېښور ته وایي کابل د بره نه ګویا شو پېښور ته وایي او ولې زمونږ په تصویرونو باندې ډزې کېږي او باسین صاحب شعر دی چې بچیه پام چې جوړه نه کړې کوټنۍ د خاورو بچیه پام چې جوړه نه کړې کوټنۍ د خاورو هر ځای د خاورو په کورونو باندې ډزې کېږي بچیه پام چې جوړه نه کړې کوټنۍ د خاورو هر ځای د خاورو په کورونو باندې ډزې کېږي منظور صاحب شعر دی چې هلته بیا چا هم د ګملو غوښتنې نه دي کړي هلته بیا چا هم د ګملو غوښتنې نه دي کړي او چېرته چې ګرانه په ګلونو باندې ډزې کېږي هلته بیا چا هم د ګملو غوښتنې نه دي کړي چېرته چې ګرانه په ګلونو باندې ډزې کېږي زه د ژوندو سرونو خیر د چا نه وغواړم زه د ژوندو سرونو خیر د چا نه وغواړم او چې مې د مړو په سرونو باندې ډزې کېږي زه د ژوندو سرونو خیر د چا نه وغواړم چې مې د مړو په سرونو باندې ډزې کېږي او مقتل اندلیب صاحب چې شعرونه تاسو ته هم ډالئ چې عثمانه اوس زما د لاس ګل په کتاب کې مک ده عثمانه اوس زما د لاس ګل په کتاب کې مک ده اورم چې اوس په کتابونو باندې